السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم ستاسو ټول په ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، ضروري ویډیو ده د هر سړي لپاره، د هر فیسبوک یوزر لپاره، کوم خلک چې فیسبوک استعمالوي. فیسبوک نه روپۍ ګټلو طریقې ما مخکې هم درښولې وې، چې څرنګه موږ روپۍ ګټلی شو د پروموشن له لارې او نورو داسې لارو نه. خو یوه لار مثال کوم هغه لار ده کومه چې فیسبوک تاسو ته پخپله درکوي، چې مثال ته له فیسبوک نه روپۍ وګټه. څه رقم چې له یوټیوب نه خلک روپۍ ګټي، هغه یوټیوب دوی ته روپۍ ورکوي. همدغه رقم د فیسبوک هم یوه طریقه دغه ده چې مثال د فیسبوک په خپلو ویډیو باندې ایډ راولي او د هغه ایډ تا ته روپۍ درکوي. نو دا ویډیو خاص د خلکو لپاره ډېره ضروري ویډیوز ګورم. ګڼم چې کوم خلک د فیسبوک پیجونه لري او دوی پیجونه 10,000 فالوورز نه لکه لایکونو نه زیات لایکونه لري. ضروري نه ده چې هغه خلک دا ویډیو خامخا وګوري کوم چې خالي د فیسبوک پیجونه لري. کوم خلک چې نه لري هغو لپاره مې ویډیو ضروري ده په دغه باندې چې مثال نن سبا د فیسبوک پیج جوړول د زنکې د ماشوم کار ده او د هغه مخته کول هم د ماشوم د واړه زنکې کار ده. په دغه باندې چې مثال که تاسو ولاړ شئ فیسبوک پیج جوړ کړئ او یوه دوه ویډیو اپلوډ کړئ او هغه ویډیو زیاته شیر کړئ نو ډېر ژر په مخ کېږي. همدغه رقم تاسو خپل فیسبوک پیج جوړولی شئ او ژر یې په مخ کولی شئ. موضوع ته راځو چې مثال څه رقم له فیسبوک نه روپۍ وګټو او کوم خلک نه فیسبوک نه روپۍ ګټلی شي. که تاسو فیسبوک پیج لرئ نو زه تاسو درته یم چې مثال څه رقم تاسو خپل پیج کتلی شئ چې آیا د تاسو پیج د روپیو لپاره الیجیبل ده که نه ده. که تاسو پیج د هغه لپاره الیجیبل وي د پیسو ګټلو لپاره نو د هغه باید کومه طریقه شته هغه انشاءالله تاسو ته زه که تاسو ته نه معلومیږي نو تاسو ماته په واتساپ باندې میسج کولی شئ. زما نمبر تاسو وینئ په سکرین باندې. تاسو ماته په واتساپ میسج وکړئ. هغه ټوله طریقه تاسو ته په واتساپ باندې درښیم. ډېره اسانه طریقه ده مثال خو په دغه باندې په ویډیو کې نشم درښولی چې وخت لګېږي. نو هغه کومه د پیسو ګټلو لار چې ده هغه تاسو ته زه بیا درښیم په بله ویډیو کې. او لایو خلکو ته کوم خلک چې خپل پیج وګوري په دغه ویډیو بعد او د دوی پیج کومه ده هغه د روپیو لپاره الیجیبل وي نو د روپیو لپاره هغه پیج مکمل صاف وي او دوی روپۍ پرې ګټلی شي. د هغو لپاره د نمبر کوم تاسو ولیدل هغه نمبر ماته په واتساپ باندې میسج وکړئ. هغه طریقه انشاءالله تاسو ته ښیم تاسو رقم د فیسبوک نه روپۍ ګټلی شي او روپۍ راایستلی شي. نو اول زه خپل پیجونه ګورو چې آیا زموږ پیج د یوټیوب له فیسبوک نه روپۍ ګټلی شي او که یې نشي ګټلی. راځئ چې موبایل ته لاړ شو. په موبایل کې تاسو ګرانو ملګرو دلته به زه تاسو ته په دغه ویډیو کې در وښیم چې تاسو څه رقم خپل فیسبوک معلوم کړئ چې آیا دا فیسبوک چې تاسو پیسې ګټلی شئ او که یې نشئ ګټلی. نو دا ویډیو خاص د هغو لپاره ډېره ضروري ویډیو ده. کوم خلک چې پیجونه لري او ډېر زیات لایکونه لري ویډیوګانې یې اپلوډ کړي دي پې. نو راځئ چې مثال زه دا وګورو چې دا څه رقم کېږي، څه رقم معلومیږي چې آیا زموږ پیج د پیسو لپاره الیجیبل ده که نه ده. د هغه لپاره مو دلته جو سرچ ته ولې دا د اپشن ده چې چیرې لیکلی نه ده دا موږ په خپل سرچ په هغه کې سرچ کوو څه یې بولي سرچ ټیب کې. نو لیکه به کریټر سټوډیو صحیح ده کریټر فیسبوک کریټر سټوډیو به ولیکو بلکې کریټر سټوډیو به ولیکو او دلته به اول اپشن راسي په دې به مو کلیک وکړو. صحیح دا هر شی خپله وګورئ چې مثال دا څه رقم کار کیږي. داسې تاسو سرچ کوئ او د هغه بعد په کریټر سټوډیو باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو ته هر شی راواړوي. صحیح ده چې تاسو د پیج لکه څه رقم چې د یوټیوب سټوډیو ده دغه رقم دلته د فیسبوک سټوډیو ده. دلته ځو ګو ټو فل سایټ. کله چې موږ ګو ټو فل سایټ ته لاړ شو نو دلته به تاسو وګورئ چې تاسو ته به نور ټول معلومات راواړي لکه څه رقم چې د خلکو تاسو په لیدلي وي د واتساپ په دغه د یوټیوب سټوډیو همدا رقم دلته د فیسبوک هم یوه کریټر سټوډیو ده. دلته د تاسو ټول پیجونه راوړي. صحیح ده دلته تاسو ټول پیجونه راوړي کوم پیجونه تاسو لرئ. زما دا یو پیج چې کومه زه چلوم ټکنیکل افضل نور هغه پیجونه لري کوم چې مثال ما تاسو ته دا ویډیو کې درښولي دي چې مثال دا پیج څه رقم جوړیږي پیج نوم څه رقم بدلیږي. نور پیجونه د هغه لپاره ما جوړ کړي. ما پیج کوم د هغه صرف یو پیج د ټکنیکل افضل په نام باندې. صحیح ده دلته رانه بیک شو. اوس موږ څه رقم معلوم کړو چې آیا دا ټکنیکل افضل زما پیج چې زه په دغه باندې پیسې ګټلی شم الیجیبل ده که نه ده. د هغه لپاره موږ دلته کته ځو او لیکلی دي مونیټایزیشن. دا مونیټایزیشن تاسو په یوټیوب کې نوم اورېدلی وي. مونیټایزیشن به کلیک وکړئ.
په مونټایزیشن به تاسو کلیک وکړئ. مونټایزیشن صحیح دلته کله تاسو په مونټایزیشن کلیک وکړئ دلته به دغه آپشن خلاص شي. مونټایزیشن دلته ما په فیسبوک خلاص کړی، دا که تاسو په کروم کې خلاص کړئ، په کروم کې مثال دومره مشکل نه وي، خو ما ډایرکټ په فیسبوک خلاص کړی. صحیح ده. دا مونټایزیشن هغه نوٹ الیجیبل، زما کوم پیجونه دي هغه یو هم الیجیبل نه دی د پیسو لپاره. صحیح ده. هغه د پیسو لپاره یو هم نه دی الیجیبل. که تاسو ټیکنیکل افضل وګورئ، ټیکنیکل افضل نوٹ الیجیبل په دا سره خط لیکلی دي. صحیح ده. دلته موږ کته راسو د څه غواړي د الیجیبل لپاره، الیجیبیلیټي لپاره غواړي مثال ته به لرې 10,000 فالوورز او 13,000 واچ ټایم. صحیح ده. 13,000 واچ ټایم، 1 minute views for 3 minute videos. یعنی 3,000 منټه غواړي دغه 13,000 منټه غواړي چې 13,000 منټه به تا ویډیو کتلی سوي وي او هغه ویډیو چې 3 منټه ده هغه باید یو منټ خامخا کتلی سوي بیا مثال ګڼل کیږي. صحیح ده. یعنی کله تاسو یو ویډیو یي هغه 3 منټه وي، په 3 منټه کې به یو منټ د تا ویډیو کتلی سوي بیا یو منټ ګڼل کیږي. صحیح ده. بیا یو منټ ګڼل کیږي بیا به هغه یو منټ 13,000 منټه وي باید. صحیح ده. نو بس که د تاسو دا شان پرو ویسټ فورد څه لیکلي دي ویډیوز ایټلیسټ 3 منټ، ویډیو به 3 منټه لونګ وي، 3 منټه به سایز وي او کنټنټ سوټیبل فور ایډز. بیا به د تاسو ویډیوز کومه دغه به د ایډز لپاره سوټیبل، بیا به د تاسو په ویډیو باندې ایډز راځي. صحیح ده. دا رقم تاسو که نور پیج نه لري هغه هم د رقم معلومولای شئ. نوٹ الیجیبل صحیح ده. دا رقم تاسو دا که الیجیبل شو صرف بیا دلته مونټایزیشن د تاسو اون کیږي او بیا د هغه بعد مثال دلته لیکلی سیټ اپ مونټایزیشن، په سیټ اپ مونټایزیشن چې کلیک وکړئ بیا مثال د هغه بعد تاسو ته د پیسو معلومات ټول درکوي. مثال د بانک معلومات در چې غواړي او هغه شان ټول غواړي. مثال اپلای ناو په کلیک وکړئ نو د تاسو به مونټایزیشن لپاره اپلای وسي. earn money with in stream brand collaborations دغه مثال تاسو پیسې ګټلی سئ په انګریزي لیکلي په اپلای ناو کله کلیک وکړئ په دې تور خط باندې توره لیکه باندې اپلای به ورته وکړئ. کله تاسو مونټایزیشن اون سي د هغه بعد مثال تاسو په پیجونو باندې ایډز راځي او تاسو له هغه نه پیسې ګټلی سئ. ډېره اسانه طریقه ده. په 11,000 فالوورز ډېر اسانه راځي او د هغه بعد 13,000 منټه ویډیو ډېر اسانه په یو ویډیو باندې تاسو 13,000 منټه پوره کولی شئ که تاسو ویډیو وایرل شي. صحیح ده. نو ګرانو ملګرو که داسې دغه ویډیو چې تاسو ډېر شیان زده کړي، کوم ویډیو خوښیږي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ډېر مننه.